السلام علیکم. څنګه ښه جوړ یاست؟ کړای په خیر ښه خو باید جوړ یاست کړای نور خو به ښه جوړ یاست. وخت مو نه در ځای کوم د دې ډایرکټ پر سبجیکټ خبرې په سبجیکټ مو د چې ساخته به کمیټې سم راخصې دي د دې چې مخته ځو نو په هغه کې مو چې راخصې دي هورمونز مراخصې دي. هورمونز اوس چې دی دا به په ټوله په دې باندې سر خلاصې سي. زه په انګلیش هم درته په پښتو هم درته بیا دې په سمو په دې جمله باندې سر د خلاصوم سي. هورمونز آر یور بوډیز کیمیکل میسنجر. هورمونونه ستاسو د بدن د کیمیاوي رسول دی. د څه وایي د جملې مطلب څه دی؟ جملې دا دی وایي هورمونز یو داسې کیمیکل دی، یو داسې کمپوننت دی، یو داسې عنصر دی چې هغه میسیج استي، سیګنل استي، یعنی رسول کی څه چم کی. اوس ګور یو جسم ته یو ځای کې یو هورمونز پکاري، یو داسې یو بل شی داسې پکاري چې موږ ته هغه یو کیمیکل پکاري چې موږ وایي دغه شی باید زموږ ډیر څه نو د سیستم کې هغه ځای ته سیګنل واسي، هغه ځای ته سیګنل واسي یا خپل ورسي هغه ځای ته، نو هغه هورمون یا هغه کیمیکل یا هغه بل داسې کیمیاوي مواد دی ریلیز کی چې هغه الای کی چې موږ جسم ته هغه په کار باندې روان شي. نو دا غي جمله د وګور وای دی ار ټریول ان یور بلډ سټریم ټو ټیشو اور اورګنز. د تاسو د وینې جریان کې او نساجونو او رګونو ته سفر کوي. دا ګور دا جمله د وسه ما سر د خلاص کې سي چې دی سوي د کم چې د موږ جسم د وینې جریان ته ځان نسی، نساجونو ته ځان نسی، اورګونو ته راځي دی اوس هغه اورګن سم کار وکي یا هغه اوزا سم کار وکي یا هغه ټیشو یا نساجونو سم کار وکي سي. دا د جمله بل جمله څه they work slowly over time and affect many different process including. دوی ورو ورو کار کوي او د وخت په تیریدو سره او ډیر مختلف پروسس اغزي شامل وي. نو د سوای په دې جمله کې نه دی ډیر قرار کار کوي، په ډیر یعنی په تیز هم کار کوي، په قرار کار هم کوي، اگر ټایم هم کار کوي یا دا چې د کډیر زیات نو افیکټیو کیږي یعنی کې د پروسس داسې یعنی کوم د کوم طریقه کار چې روان دي نو هغه دونه تیز افیکټ سي پر یو شی باندې ولګیږي. دا د ډیفینیشن دی. نو اوس ګورو زموږ په جسم کې د هورمونز دا کیمیکل څه کار کوي، څه فایده ده زموږ په جسم کې سي ده د گروث اینڈ ډیولپمنٹ کې کار کوي، یعنی د سیستم کې زموږ گروث یعنی په غټېدو کې یا پرمختګ کې د کار کوي. میټابولیزم کې میټابولیزم یو جمله ده چې زموږ په جسم کې کیمیکل په آپس کې ریاکشن کوي سي ده. نو د هغه سیستم کې هاو یور باډي gets energy from the food you eat. د څه وایي د څنګه میټابولیزم کې چې څنګه انرژي واخلي د غذا څخه هغه ته خپل وخوري. بل د سیستم کې سیکشوال فنکشن کار کوي، یعنی سیکشوال چې دی یو کم جنسي یعنی کم سیکس چې دی دغه فنکشن مشترک شي چې د څنګه کې کار سم کې خرابې کې ریپروډکشن کې ډیر کار کوي. ریپروډکشن نه دی، ریپروډکشن یعنی په جوړېدو کې یا د انسان په جوړېدو کې یا د کوشنی په جوړېدو کې یا د بل شي په جوړېدو کې د ډیر کومک کوي. سي د موډ یعنی موډ د څه مزاج، زموږ مزاج په برابرېدو یا زموږ په طبیعت په برابرېدو کې د ډیر رول دی. دا سي دا خو دې فنکشن سو. اوس دا زموږ په جسم کې چیرې جوړیږي دا هورمون په چش کې جوړیږي، هغه انډوکراین ګلینډ کې جوړیږي. انډوکراین سیستم یا انډوکراین ګلینډ باندې بیا ویډیو راځي چې دا سیستم چش دی او چش نه دی. زه اوس ماج خالي چې د کوم اوس جوړیږي شاملې راغه در شمسي نو which are special group of cells، یعنی دې ته یو سپیشل ګروپ اف سیل هم وایي کېږي یا سپیشل اورګن یا سپیشل اوزا هم دې ته وایي کېږي یا سپیشل غدود سیده ګلینډ غدود ته وایي کېږي. نو په دې کې شامل چې دی پیچوټري ګلینډ وایي چې کوم په دماغ کې دی، دا په د عکس کې ویني، په د عکس کې مته ویني، او تایمس ګلینډ دی اور تایراید ګلینډ دی، اډرلن ګلینډ دی، ټیسټس دی، اوریز دی، داس نور پنکریاس دی، ډیر نور هورمونونه دي چې په هغه په جسم وای ګلینډ دی چې هغه په جسم کې هورمون جوړي. نو د هورمون فنکشن خو درته جوړشت دی یا د چیر په دغه په د ځای کې دي سي. نور به انډوکراین سیستم د دې لپاره کوم ټیسټونه کیږي یا د فزیولوژیک څه مطلب لري، دا ټول به پر دې باندې بیا ویډیو راځي سي او کژونه هغه سره په بخښه کوي سي. د خدای په امان ویډیو کوم خټ شوی د شیر کړئ، لایک کړئ.